इकडे ते मगाने ते शिष्टी उकळून दशवे ते काढू चौधरीला तोत्र होतं कोण तर चिष्ट कया भी और पूछ पता पण बिगडते न सुटे प्यारा आटोले न पता पण की माता चाले आला आला दाजल्ला का सुटे तपोले नव्हती ती राजा को शकिया राजा माता पतच राणी दादा का तवला आडी गोर ना गोरी मोरे न साकम ईमानदार सालवी खर्च का साबी खर्च का दोस्त बखरे लाद मजदूरी न करत न के मामा दी न के अबल रोड दे न कई मोरे सुरचे स्कुनु दा सालवी सल साथी मु कोचा तस्पिनचे पदे जबम के न हौदनु दे सारो न मतलब सो स्पिनचे इंशाल्लाह बच्ची पदी अरमान बदी वचनम का दिलचे बराने नसके पैना को ज खर्चून पागे को जोड रावळमा दखस बेर रोड दे आगरी दर तवेम वी बासा त पूर्ण वी बासा गिनी पैमान गोरे चाडा बमी बसे रुस्ती द दुकान न नवी او دا مری به مولا وری دا قصه به مولا ختم دا خلق به دل یو کړي دا زما د ابي روړي ته خود ته سوایا نو ظالم زبر پخپل پولیس نو ورکم زم هغه مورین د ځان به جابر امور جوړ کما صحیح ده نن نشته راته او سبا څو ورولې پیسې بوله ټیک السلام علیکم وزت خیر دا انتظار کو خبر نشي خیر نو خیر دې کنه ته خیر پخپل ما دې له روغوستي چې هغه کو راغلي خو دې ته ګرمي ده نو دې د ټیکټ کول له غزم ته بدري ورځې کې د دې کار برابر کې ان شاء الله به ماشاء الله او دې د رخصت چې بس ته خپل تعلیم کوي به ماشاء صحیح ده نو چې په خو دې وکړه ارسم نو خو څه راته نو جمال ټول نو زه خبره کړې کې یو جنازه ده غیلم وردم او ته به روټه دې سار شي نه بس ځم سمار ولې روټه وکړه بیا به ځي شربت وربت مسکو ته ځم روټه دې سار شي نه ځم وعلیکم السلام کاکا خیر هغه اوس کومه را شړی دا کې خو نه کنه بخیر دا ولې دی په اسکول ته نه کنه اسکول ته وکی دي بس ماشټرانو دا پیدا پستا شوی الکه ولې کار کوي کنه ګورو د اسکول څه شو هغه کله په کوم طرف ته دی هارونه هغه ته په نو خیر کا خیر دی بیغه ماشه شربت اوس کې او زه په ماچو سره دوه ایله یو دا راځي بیغه ماشه نه دی کنه هارونه دا څه کار کوي چې دې باندې بچي وګوري او زه د خبره کړی چې د نظر دغه کوم او د دې خیال ساتم کاکا شربت اوس کوي او د ماستر سره صحیح ده او کار کوي لکه د اسکول خان او خو چې مونږ ورته دې بس چل کړی کاکا ځکه به کار کوي نه چې څه چل ته دا خبره برابر کم بیغه ماشه دا څه کوي شربت اوس کوي د نظر راغلی هارونه په څوګاز نو وته نه کړی صحیح نه لا بته د سمات خپل اولاد ته سره د خبره کوي رور دی واغستو خپل زوی دی وګورل اے غلی چې دوانه هغه بیکاره پروزی یوم پکې زبدشته یو 500 روپۍ را راکا موري مرګرو می پارټي کړی دا کپای دی خرڅ کړی یو 500 روپۍ راکا ویلا وی سره په کباب کو اے نن 20 تاریخ ته او دا میاشت سودا دا میاش خود بای سودا کده و نه او مال پي والا پي یو لومبي تاریخ باندې پیسې راکړي چې هغوی راکړي بیا به در کوم ته زما د پولیس کې چک کړه ما ته روپۍ هم نشته مورستان بې تاریخ دا ته څه کوې هوټل کې 2 غنټې وچې ناست دی ولا خیر علي خدای دې وبخښه عثمانه دا والا دا کوشه الګا راځه جارو کا سالم د خدای تعالی وېشته چې ماما په دې مړی ولې نه پر دې بل شرم سړیا راکوشه ما دا خبره ده لکه مور دې په سپین سر لګیا تا ته ځانم باندې نه ښکاري جما نر بچی دې کړه الله جما چاته سم یو کما جارو کا وخت ما نه ورسره کې سر تو بچو راځي جارو کې زر ته دا جارو ته جارو کې کنچا خطوي صحیح خبره دی والله مور یو رورا بچی نور تم زما خبره کوله وخت پینی را باندې مو تا
را کې لاړ قاکو چې تا سم کارونه کولې زه به هغوی نه ملامته کول دې خوا به را د خاوند سترګو کې ګوتې رامنډي تم را تنګه شوې زما د ابې راوړي زه د باندې نه تنګېږم ختم به وکم که تر دې کوره لاړې په ایمان تاسو ختم مګ څه خپه کېږئ نه والله دا که ته خو د په پته جوړ په کېږم باغ خور دقه ویم کنه ګوره زه خو چې تا ته ګورم نو د خزه باندې زی تاسو زی جارو کوم زی یاره ماما ضرور الله خدای دې دې په ایمان له دې نه نور زیات مه بدرنګه مور راځه ته جسم شاباسګانه زموږ دې کور نه دا جوړه بیا غوا ته دا کوتره ورواچوه مو ته ووهه هر څه زه کومه ګوره پیله به ښځه مالکې ولې نه ولې ځه عثمانه ورشه دا ځه تعالی وکړو ته خو به خپله ځه لکه مړه ضرور خدای بیا پاکه دې نه مو خپله ښځه وې خپل کور مې وې نو اوس مې ولې دوی محتاجي کولې جارو بیا را کوتره واچوه زما چېرته بار وځم مړه صحیح دی چې ټیک شو دا صحیح دی ټیک کېنه موږ د حکومت دې لپاره تنخواګانې راکړو چې خوبونه کوو نه بیګم خانه ته ته د مطلق باندې علیکم وعلیکم السلام او جی بګاش باندې وځو صحیح دی چې ټیک شو زه لکه ځان تیار دی بګاش وځو او د حکومت والا هم سوچ نه کوي کس را کس ګوري نه او صرف یې برتی کوي دله خو د برګرو ګاډۍ په کار وه کور او نغرې زمونږ مران کی چې منګه تماکو کرل کنا نو چې د دې نن په چته هغه ماډګاس ګیا سارو کرلی و نو کو نور سنې دي سارو خبره ته دوا کول اوس تماکو څه شي دي خدا پښتانم چې یو شیس کله پیسې وکینو السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم عثمانیه دا راته وایي چې سودایي شوې غونته خو نه چې ځان سره خبرې کوي یاره مرچکي خانم استاد ته در روانو مګور ځمکه دې راله په لاک روپۍ اجاره راکړلې په خدای تعالی مې دې قسمې که تماکو را تانیم کړي دونه ګاډي ولاړو تماکو بنډلې مې یوړې راویشړلم ما ته وایي زه دا ټیم نه دی خدای دې وایي بیخ د تماکو و د خدای مسلمانه نو چې ګوره هغه د خیرانو متل دی د کلي وځه او د نرخه مه وځه دا زما ګناه خو نه ده او دا دې ډیپانو والا چل جوړ کړی زه به درته میاشت به څو خیمه نه مانا د مارخ په به تې جوړې تماکو به ملاوېږي نه نه جوړېږي خدای شته چې د دې پښتنو یو شیز ته خیال شي که نه که بادام ول 70 روپۍ وکړي دوی بله ورځ بیا بادام په ټول پټي کې کرلی اوس تماکوانو پیسې کړي نو تماکوانې کرلی اوس پې څوک امتیاز هم نه کوي په بټو کې پراته دي او کم داسې ښه شیز دی بل دا خبره د کلي موزم او د نرخه موزم مرچکي ماما د اجاره به سخت کال یا نیمه هسې اجاره دغه که او دا راته ووایه که نه چې ما له کوم قسم طلاق یو روپۍ سیوا راکړې ها چې ګټې والا کړې ده هغه خو بیا ما ته یو روپۍ نه ښیي مرچکي ماما په زمینداره کې په ایمان که د صحیح له 70 روپۍ پکې چڼې لوبیا له اوس نه پاتې کېږي اوس پې پیسې لګي که نه زمینداره ټوله د پیسو ده نه که دا خلک چې دا دونه سیګرټ څکي که نه او دا کم خواجي دا راته ووایه دا رسې چې نه دا کوي یاره سیګرټ هم اوس خلک نسکي بیخ دي د نشي وځي نشه خو سړی تباه کوي بله دا خبره زما خو دا سوال دی چې څوک د نظمکه نیسي نو دا ورته اول وایه ګورې وی تماکو به پې نه کړي په دې به تعامل لا نه رانیسي او زه د ګناه دا کار نه ما ورته نه دي بیلي چې ما ولې ورکړی او زه ورته یم تماکو پې کوي خټکي دې پې کوي چترچاپ دې پې کوي نور څه پې ځان لو کوي غنم جوار دې پې کوي دا نور به هم پیدا کېږي دا زما ګناه خو نه ده مرچکي ماما چېرته دا خبره کړې ده چې دا پې کاره ستا خو د خپلو له 100 روپو سره کاري په ایمان نه ته وایم که هغوی پې بادرنګ کړي او که شلتالان کړي او هلکه عثمانیه یو خو ګوره دا لږ مې لېږلو مېلمانه دی او دوکان بند و مازغه به رالاسې خرابې نه دا دې څه پیدا کړي مرچکي ماما خدای مسلمانه دا خو زما نوی نوکر دی که نه او د غونډې وجې ذمهوار کس دی دا زما دا یو دا خو په ایمان هسې د ګړې موږی دی چې ګړې له هغه موږی ټکوي او امتیاز کار را راکو چا ته مرچکی نو ښې وکړل مرچکې ماما خو چې چالو تنخواه نه ورکوي په دغه خېټه اوسه کار کوئ ستا ته دا تیومره ته نه دا ټک کار نه په رنګ باندې د چا ډوډۍ خوړېږي نه د رنګ پسې مه ځه نه په ما باندې خیال ساتي او د ده خیال ما ته پته ده ای مرچکي ماما خفه کېږه مه خیر دی له 70 روپۍ به هم دله درکو
خو بل ورځ دلته د اجرا کې پروګرام دی بیا راشه کنه سنگتي بم پکې راځي هلکه ای عثمانیه غورې دا خو خولرې سمه خوا د وګیم دا مخو کبر داسې په دې څوک باندې وم مړه ستا زه د خندا یم څه چې زه د اجراګانو ډمانو پسې به ګرځم خدا غلطي وشوم دا خو لا ورکه دا بادرو لیوانې دې پسې بادرو د خدای د خیر کوي دا چې تو مړه د کاري وکړو او ګوره وایي زه سنګتو پسې نه ګرځم څه زه به دې پکې ګیر کړم مرچکي ماما تا نه زه تصویران وباسم سره د ثبوته به دې په پلازه کې ګیروم یا په جنې باندې پریان دي خو تا لا د اوسه پرې ډاډه نه صفا کړې ما خو د ما چکر لګوزي بس دغه اوس هم سوال جواب وکړه او اوس یې پاکوم داري بس 2 منټه پې لګي او چې ته ځان تیارې بس زوبه وای دا خو دونه ټیم ولا کو چې دا سم د بالته کې شاپینګ کوم کوم مازان له بساخ لم راخلم تا خو میډم دونر ساغشتي لکه ته په دونر سسکه یا بس دا تا خو نه بار نم د خدای بلا سامان دان سره راوړو چې نه کو خواهشات بس خپل خواهشات چې جنا ته راته دوري بس خانانو سری کنه غوي خدای صابونه نه مون غریب خلک خو چې دا یو جوړه ده بس دا وینځو او چو دغه جوړه نیمم ده او تاسو بل جوړې دی او بل حسابونه کتابونه دي نو زه ټیک ته بس زرا غاډه لګه کوم لک صفا کوم او بس زوخه صحیح ده یا صحیح ده ولدا چې بس مرچکه ما مانه کنه بلا روپے دی وسدي او په دونه پیسو سکیا وخت دې تبا کا خالد جان او د تماکو په پاڼو چا جاړي مرګونا او خدای دې پتا پیدا کړه دې تر دا ټپې به خلک ستا په شان کوي ټول سور دې راله خراب کو ته ما دا وایي چې څه چلم وکړو د بټۍ لګیا دي پخو کنه نو پخوئ دا پخول تاسو څه کوئ لږې ترې خرڅ شوې چې له 70 روپۍ وینئ یو غړ څنګه کراړه الکا په خیر ماما په خیر یو دا څو ور دې جوړې نه ویریږي مړه دا د بارانه سالات موسم ګډ وډ دی مړه نو ګرمي و ګرمۍ تم د ټینګ نه پاڅه زه خدای دې کور روان که زه څنګه یې ته مړه ماشومان او غټ نه پیژنې دا والله بس زه لکه زه شاته مه ګوره خور اته ته ماما خپه کېږم ځان سړی ما ته دا خبره وکړه چې اسې خپل بیا خو مې وشړو واه غزل راته لږ شان زمزمه که اوده یې پرېږده उदय प्रेदा د यार غم دې زنګولې خدي رجا د وندنا نور ناراضي ماما خپه ډېره غټه بې عزتي دې ولوکړه خدای دې کور روان کړه دا غزل خو زما ډېر پیوریټ غزل و